نو دې قوم ته خو چې د چا ډبډبې په لاس کې او ورته راپاسېده بدا ورته په ګډې دوش که څوک د پیرۍ په جامه کې راووتو چرړې میرړې په سارو تړلې چې ګوري صاحب دغسې شیخان میخان به ورسره یې هغوی به هم شین دغه پسه تودرېږه پسه دغسې شنه ټوټه به وتړي هغه به یې دغی چیلې اوس دا په دې ډب نه دی چې دی د غلو ډب کې سشتم که نه دنیا ورپسې شو سوات ته تللی وما سوات ته ویل دلته یو بزرګ دی مال راځئ چې ورشو چې ورلو صاحبه دغسې شیخان یې راوته مالټې یې راوړې او صاحبه کینوان مینوان چې ګوره حضرت ډېر لیټ راووته ما ته وایي چې یاره تاسو خو ډېر وخت تېر کو خو ما لږ خدای سره په ټلیفون خبرې کوو ما ته وایي اوس ته ورشه دغه زرګونه مریدان دي په ماشوګګر کې پته ده درته هغه هم په ټلیفون خدای سره خبرې به کوي نو کوم قوم چې دومره بې ضمیره هغه ډاکټر صاحب امام حسین په شهادت څه پوهېږي او شهید څه ته وایي او باره وفات څه ته وایي او محرم والله که په شربت دي په دې پوهېږي چې بالا ماڼۍ کې وي سی آر او ټلویزیون په اوږه ایښی او د شپې بلو پرنټ چلولو ته کور ته وړي نو چې زما طرف ته راشي نو دا سومبی زما طرف ته کي او مخه پر په دې پوهېږي په دې ټولو حرامتوبونو دا قوم پوهېږي اوس دا ظلم د چا دی په دې ملک کې دا د چا دی نن د قوم نوجوان طبقه د ملا زوی ته بچ نه دی د پیر زوی ته بچ نه دی د سید زوی ته بچ نه دی د میا زوی ته بچ نه دی قوم د قوم تباہ او برباد هر بازار وګوره د ډمتوب او د کنجرتوب مرکز دا چا کړي دا تاسو کړي نن ته وایې په پېښور کې لګیا یې شیعه داسې دي ته ورشه د ایران شیعه وګوره تاسو له شرم پکار دی پاکستانیانو ټول پاکستان ته شرم او لعنت پکار ورشه په ایران کې د سلو کالو په بوډا باندې ټول قوم متفق شو ټول قوم او هغه انقلاب په ایران کې راوستو هغه انقلاب چې په دنیا کې مثال نشته هغه ایرانی ښځې چې یورپ یې شرمولو ورشه نن د ایران ښځه ته بربنډه وګوره ستا په دې یونیورسټۍ کې دي ته ایرانی جنکۍ وګوره سر نه تر خپو پورې په جلباب کې پټي او ستا جنکۍ هم وګوره په دغه ځای کې روانې څنګه یي او دا لونډان ورته ناستي ده نن ورشئ هغه هم وګورئ تاسو له د هغې نه هم غیرت نه درځي زمونږ د دې بالا ماڼۍ یو ډاکټر دی په ډیپوټیشن باندې تللی ایران ته د نیانو په دکان کې سرکاري آرډر لګېدلی دی چې کوم نئی ګیره کله کړه لاس ته غوڅ کړي نئی به ګیره نه کلی که څوک کلی په خپله به کوي صدر به بې ګیرې نه وزیر اعظم به بې ګیرې نه وزیران به بې ګیرې نه صدر او وزیر اعظم به د جمعې خطبه ورکوي زمونږ صدر هم وګوره او وزیر اعظم هم وګوره هر اګمال کړي شرم پکار دی څه حیا پکار ده نن ستا ملک د کنجرتوب او د ډمتوب ډیپو دی ټول ملک ورولی د ورکوټو کنجرتوب ډیپوان جوړ کړي دي او لوی د لویو د کنجرتوب ډیپوان جوړ کړي دي نشترحال عبدالرب نشتر خو ډېر نیک سړی و د هغه نامه یې په ډمتوب خانه باندې ایښې ده ورشئ حسن ګړی سره وګورئ چې کوم هغه فوجي فاونډیشن جوړ دی په هغې کې څه حالي ما له ټلیفون کوئ جی هلته ډېر خراب کار دی زه څه وکړم چې خراب کار دی چا چاته ګډېدي هغه پسې ځه که نه زه خو نه الیکشن ته ولاړ یم نه ووټ د دې قوم علم نه د دې قوم مشري کوم یو د جمعې لمونځ دی هغه هم تیار یم پرېښودو ته ورته تاسو خیال راغی دا قوم زه هغه مشري د دې ملک کول غواړم هغه مشري چې د پاکستان فل پاور زما په لاس کې راشي زه به بیا هغه خلق پرېږدم ژوندي چې हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया दी और घर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन ستا دې 9000 او 10000 جیره بس مکئ او مال دې د 3 مرلو کور نه تو خذ من اغنیائهم
وترد الى فقرائهم. په خدای قسم چې زه د دوی نه سرمنې وباسم او غریبانو ته ورواغوندم. بیا هغه جایداد والا به هم پرېږدم چې د چا جایداد د ډمټوپ ډیپوي او د کنجرتوب ډیپوي. نن جایداد والا ته یو غریب سړی راغی چې دې چابړی پکې لګوم، هغه په کرای نه ورکوي. او میوزیک سنټر والا راغی چې زه به پکې دننه مور ګډوم، هغه ورکوي په کرای. بیا هغه میوزیک سنټر والا چې ونیوی شي په بلو پرنټ چلولو باندې، بیا زمونږ د علاقې معززین ورځي او شپارسې کوي او اخلاصوي یې. داسې ده که نه ده؟ جسم پکې نو اسی هلکان ناستو. د هلکانو د مور سره خبرې کولې که د ښځې سره یې کولې؟ عزیزانو ته یزید جاري شیعګانو د خدای کور ران کی. یزید سکینه دانه بیرده ملای نه چاړو والی بړک داسې ځان ووهل چې سمبیخه موز. یزید ظالمو مړ شو. د امام حسین او د یزید جګړه په څه وه؟ په قرآن وه، په دین وه. امام حسین وی چې یزیده زه ستا په لاس بیعت ځکه نه کوم چې ته د هغه قانون خلاف چې کوم قانون زما په نیکه نازل شوی دی چې هغه قرآن دی، نو زه سر به خپل پرې کم خو ستا په لاس به بیعت ونه کم. نو امام حسین جګړه د قرآن دپاره کړې وکړه، جګړه یې وکړه، ځان یې پې قربان کا، لیکن د یزید په لاس کې نه خو. یزید مړ شو، امام حسین جنت ته لاړو. هغه یو بزرګ وایي چې ان فی الجنة نهرا من لبن، ان فی الجنة نهرا من لبن لعلی وحسین وحسن، ان فی الجنة نهرا من لبن لعلی وحسین وحسن. په جنت کې یو نهر دی د پیو، چالا لعلی وحسین وحسن، د علی او د حسن او د حسین لپاره. سیدا شباب اهل الجنه، امام حسن او حسین د جنتیانو د زلمو سرداران دي. بی بی فاطمه د حسنین مور ده. فتم عربی لغت کې پوهیږئ څه ته وایي؟ فتم. طالب در طرح کې نخ کاری وایه لکه فتم څه ته وایي؟ ځواني مرګ شي. فتم په عربي لغت کې مور چې بچی د پایو نه منې کوي دې ته فتم وایي. څه ورته وایي؟ فتم. دا لوی لوی خولې او ښځه وایي خوله او ښځه به خدای دې غر که په دا غټه تنه. فتم هغې ته څه وایي؟ فتم. مور چې بچی د تینه پرې کوي دې ته فتم وایي. روکاول بی بی فاطمه باندې نامه پیغمبر فاطمه او ځکه ایښې وه چې دا به د پلار امت د جهنم د تلو نه روکاوی. تاسو خیال ده؟ نو هغه بی بی فاطمه الله بدبخت قومه، بدبخت قومه، ظالم قومه. بی بی فاطمه د ستر د عالم او د ستر چې وفات کېده وصیت یې وکړه چې خبردار چې زما جنازه ګوره د ورځې اوچته نه کوي، زما جنازه به د شپې اوچتوئ او بیا به زما په جنازه د پاسه ډولۍ جوړه کوي او څادرې به پې واچوئ. ولې بیبي؟ واسې نه چې زما بدن پورې لګېدلې د کفن ټوټم چرته پردی سړی ونه ګوري. د بی بی فاطمه د ستر د عالم د خپل ښځو ته ووایي چې کورونو ته لاړ شي چې بی بی فاطمه د حسنین مور چې په محرم کې شهیدان شوي د هغې د ستر خو د عالمو ښځې دا تا سال جوړ کړی دی، لورې دا تا سال جوړ کړی دی. تاسو خو تباه یې. په خدای قسم چې د چا ښځه بربنډه ګرځي، کاجي دیم کور یې وران دی، که منځګزار دیم د هغه پلار یې بیړي تباه ده. منځونه کوم دی؟ تاسو ما ته وګورئ، څوک چې منځونه در کې کوي لاس اوچت کړي، پوره اوچت کړي، پوره ټول منځګزار. دې خو وګورئ، تا خو هلکه ما پسې منځ کوې د جمعې. د تکبیر تحریمه ته تحریمه ولې وایي؟ دا جواب وکړئ. اوس لاړې د کارغه غوندې کوس پاس شوې په شرف الدین استاد جماعت کې، نو څه چل پوه نه
رحمان بابا په یو کنده کې پروتو څوک ولا راغی داسې یو فزول په خوا به سړی چې سم لاسونو یو لاس به داسې سر لاندې کو یو به په دې سترګو کې خو نو دبش څوک ورته راغی داسې یو فزول چې یو فزول نو ورته سکه دلته پروت دی ورته وایي چې خبر نه يم چې راوستم لکه ما خبر نه يم چې راوستم لکه ما اوس می کم طرف ته استوي چې دروما دا عاشق سړی واګي خود معشوقې په لاس کې نو خبر نه يم چې راوستم لکه ما اوس می کم طرف ته استوي چې دروما دلته خبر نه يم چې د کم ځای نه راوستم او دې ځنم پته نه لګي چې کم طرف ته به مې استي زما مثال ودا سي ده لکړون چې لاس د بل پوګه کېږي لکړون چې لاس د بل پوګه کېږي اس جوړ الوړ نوي ور معلومه ړون د بل پوګه لاسي خي روان نورون ته څه پته لګي چې په چړای نه خيږي او کته او ترې می کوزي مونږ دې سي زمون منځونه دسي لکړون چې لاس د بل پوګه کېږي اس جوړ الوړ نوي ور معلومه تاسو وړاندې امام وی والا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین تاسو ورپسې امين په دې پوه شو چې د امين تاولې وي د لفظ امين څه معنا ده دا تحیات چې توه دا څه تیرا جمعه نه زمون منځونه چې دي د تیراوالو منځ ده تیراوالو منځ پیژنې زخپل افریدیم کا تیراوال درګي خپکیږي ما خو یی دا څه کنه تیراوالو منځ ده الحمدلله رب العالمین نرحمان نرحیم نرحمان نرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تاسو په سره امين مونږه پریدای دې بګتی امين ما خپل کلی کې بوډانه تاسو کومه دا موږ دې لټیکا چې موږ خراب ما خراب خبر نه لګي د الفاظ ټیکا چې وره سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك کینی اوس درکې او را پاسم تاسو درکې را پاسم درکې تاسو ټول لسی د منځ الفاظ نه درځي بیا درکې د کرای ټټوان خوشي شوی دي کم خلک چې تاسو د منځونو اصلاح کوي منځونه درکې صحیح کوي هغه خلکو ته وایي دا د امریکای جنتان دي دوی له امریکای نه پیسې راځي ما وی کمال امریکا پیسې راولېږي چې مولانا صاحب ته د اسلام منځونه خلکو له صحیح کا زه خو به د صدر بوش شکریا ادا کوم چې یو سړی دی د هغه دوه دشمنان یو دشمن مړ دی او یو دشمن ژوندی دی ما څه وویل یو دشمن مړ دی او یوی ژوندی اوس دا سړی که د سړي زوی یو خدا چې د خر زوی که دا سړی د سړي زوی وي نو دی بزید د مړ دشمن قبر به په کوټکو وهي او که د ژوندي دشمن پسې به ګرځي د ده د مردارولو کوشش به کوي په دې خو پوه شول چې بای مړ دشمن پسې څوک نه ګرځي خدایم خوار نه کا قلو کوي د دې ژوندي دشمن علاج به سوچ کې چې دې ظالم سره به زه څه چل کوم د یزید او د امام حسین جګړه د پاکستان غوندې په کورسای و او که په دین و پاکستان کې خو جګړې د کورسای دي کنه په تکوش او ټټو ما درات قبله جګړه پاکستان په 43 کال کې د پاکستان د لیډرانو او د حکومت جګړه په دی وی چې تکوش او ټټو ما لراکا په بل څه نه
او کني تاسو قمقل خو نه او نم خکر شوی دی پوهیږئ او ما خلک چې په دې بالا مړی په سړک باندې ما خو ستا سهار څه لیدلي دي پرون تاسو د ډاکټر فدا حسین د دکان مخې ته سړک وګورئ دغه بورډ ګیم چې دلته لګوله دې ته څومره ګټ شوي وي څومره ګټ شوي وي ورشي دا برک صفوي اوس که نه په لاره څوک تېرېدی شي یو څو ورځې هله مرداري وکړه زمونږ مخې ته یې مرداري دا مرداري واچوله او څه چلو بجټ ختمېږي بجټ بجټ دی نور دی خوا نشته دې قوم کې عقل نشته دا به خدای تباه کوي دا به خدای نور غر کوي پرون په بجټ کې در باندې آسماني تندرونه نازل شو نن در باندې وګوره غوړي کم نرخ ته ورسېده اوړه کم نرخ ته ورسېده دالونه کم نرخ ته ورسېده نن بیا نن در باندې بل قهر نازلو چابړو والا باندې مجسټریټ راغی او پولیس ورسره دی نو چې ورسره 200 روپۍ نه وای چابړو والا د بل نه قرض واغستې وغلی ورکړي نازل در باندې کنه په تاسو د يهودو کار شو فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين پرونه زخم به جوړ نه یا بسټي نن بدر کې بل سورې وشي سبا بدر کې بل سورې کیږي بل سبا بدر کې بل سورې کیږي بل سبا بدر کې بل سورې کم قوم کې چې هوش نو قوم د قوم خدای تباہ کی کم قوم کې چې جوش قوم تباش غرق د یونس علیہ السلام قوم لږ هوش وکړو چې غرقېږو راټول شي چې خدای ته رجوع شو جوش پرېښو هوش وکړو چې هوش وکړو الله ته زاری وکړه راغله عذاب ته واپس لاړو راغله عذاب ته واپس لاړو تاسو د سوډا واټر بوتل یې جوش درکې دی هوش درکې نشتا کم یو چې درکې راشي لیډرګې بس هغه ته بغړېږي په دې ډبنه چې دا ډبې د چا دی کم مداري دی نو بيزو میلو په دې پوېږي چې دا مداري زما د ترور زوی دی نه خبرې کوي د زر بس کوم بيزو میلو په دې پوېږي چې دا هغه مداري دی چې زما د ترور زوی دی او بيزو میلو دا پوېږي چې به ډب ډب आवाज چاو کو نه غړېږي